موږ عام انسانان داسې وینو چې بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم معنا والله العظیم که زما زده د دې څه معنا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ها حی حو، ها حی حو، ها هی هو، آ ای او. دا درې قسمه کلمات شوي. اوس دا ځای سړی ته نور معلومیږي چې ته اوس رحمان رحیم کې ته اوس څه شي وایه؟ رحمان خو نه امزه سوله او نه حا سوله نه ها سوله نه عین سو، چې دا اوس کمې کلمات دي چې تاسې ووایاست. او لوی لوی خلک دا وایي چې د بسم الله دې دغه حالي، نو الحمد لله رب العالمین د دې به دې څه حالي، د الرحمن الرحیم به دې څه حالي، دا نور کلمات به ته څنګه وایه؟ نو دا پر موږ فرض دي. دا په موږ او تاسو کې هر یو دغه نه لوی سیاسي دی چې په سیاست کې ورته کښېني والله لازم کې قاید اعظم د ده د لمسي پر ځای باندې لایي، او په پوهې کې افلاطون ته ځان نه ورکوي، تر افلاطون لا هم ځان هوښیار بولي. په نسب کې هم دونه خاندان تعریف چې درته شروع کړي دونه د لوی نسب سړی چې ولی حد نه وي. خو موږ مسلمانان یو، پر د الله او د الله په رسول باندې ایمان دی، د قرآن زده کړه غواړي، قرآن یې بیا نه یې زده، لمونځ یې نه یې زده، د لمانځه معنا یې نه یې زده. خیر ده د لمانځه معنا خو به موږ وایو دا یې ګران، خو شپېته کاله در باندې تېرېږي یا 50 کاله در باندې تېرېږي یا 30 کاله در باندې تېرېږي، خو چې یو یو توری دې زده کولی اوس به دې ټوله زده وایي. او د خلکو د الله جل جلاله د دې نه څه دا رغبت دونه کم دی چې قسم په الله باندې چې په دغه مسجد کې اوس ډول و ډمامه ورته جوړه کړي در دغه خو به 2 ورې 5 ورې خلک زیات دي. ایمان و دغه حد ته راورسېد په خپل قایدینو کې خپلو مشرانو کې چې موږ رهبران ټاکلي د دنیا ده، د دنیا د ګټو دپاره همدی خلک رهبران ټاکلي، والله کې یا اسلام معلوم یا کفر معلوم. نو زما ورونو که یو وارې سړی پر الله باندې ایمان لري نو دا الحمدلله دا د لمانځه په هر رکات کې ویل کېږي، په هر رکات کې د لمانځه دا ویل کېږي. د ماپښین 10 رکاته لمونځ دی 10 وارې الحمدلله ویل کېږي. نو یو الحمدلله نسې زده کولی، دین ته نسې متوجه کېدلی، نو اخیر به ستا انجام څه وي؟ د علماو سره مقابله، د مدارسو مقابله، د نیکانو صالحینو مقابله، او په خپل انتخاب خپل د خپلو خواهشاتو تابع هیڅکله د یو خپل مشر په باره کې د یو عالم خبره نه مني، د یو جید عالم، د یو زبردست عالم، د یو مفتی، د زمانې د یو شیخ خبره نه مني، نو ستا به اخري انجام څه وي؟ اخیر به ته له کومو کارو سره مخامخ کېږې، اخیر به ستا حد اخري دغه ترتیب به دې څنګه وي؟ نو زما ورونو در ټولو له مخه ضروري موږ او تاسو ته دا دی چې قرآن زده کړو. قرآن په داسې الفاظو باندې زده کړې چې ته یو قاري ته تېر کړې هغه درته وایي چې اوس ته حروف صحیح دي. هغه نور د قاریانو په لهجو باندې قرآن تاسې نه صحیح ویلی او کلونه ټیم غواړي. حد یا اقل دونه قرآن زده کړي چې د لمونځ ور باندې صحیح سي. د خپل لمونځ یو داسې سړي ته تېر کړي چې هغه د ستا لمونځ واوري چې د لمونځ صحیح دی که دې نه دی صحیح. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د قرآن عاشقان جوړ کړي. الله دې چې دا ایمان په راوړی دی، الله دې دا قرآن دونه کړي چې موږ یې زده کړو او د دا قرآن ته دونه وخت ورکړو، لکه موبایل او نور شان ته چې څونه وخت ورکړی دی چې د هغو لسمه حصه وخت و دا قرآن عظیم شان ته ورکړو او د دنیا او د آخرت د خیر ذریعه مو سي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.